Inspire. You have to inspire your followers. You have to inspire your kids. You have to inspire your family. You have to inspire your students. اوس کو زه په ټایم نه راځم زه سټوډنټ ته ویل شم په ټایم راشم زه نور چا نه یم خو زه خپل کلاس ته چې زما د سټوډنټس نه تپوس کولی شي دوی سره ملو شوم زه چې کلاس کې یو منټ لیټ شم نو زه سټوډنټس ته جرمانه ورکوم لیټرلی 20 روپۍ د یو منټ مانه اخلي سټوډنټان او چې هغه یو منټ لیټ شي نو هغه 10 روپۍ د یو منټ او دا پیسې موږ راجمع کوو نو دا بیا موږ داسې وکړو چې موږ پلانټیشن کوو نو ایٹ د اینډ اف د سیشن کې موږ لاړ شو پلانټیشن وکړو یو اونو کرو لا هم کړی نه کېدای یو سمستر هلته شو چې اونو کو نو پای باندې نومونه ولیکو ستاسو نوم دی حامد ستاسو نوم دی احمد خان او حامد خان نوم په لیکل شوی نو د دوی وسیبه وای چې احمد خان او حامد خان جوړیرو تور کړو دا ونه کړلې دا او منځ کې باغ دی لیټ راغلی او نو وسیبه ویره زمانی ک دغه نختر ونه نه دا زمانی ک کړلې وا مړاغه ستانه دا ونه نوم په لیکل شوی دی ها یو ډیر ویژنری کس و انور خو ما ته په خبر کې پدې دا مالکه وګوره دا خو ته لیټ راغلی وي نو زه چې لیټ لاړ شم 20 روپۍ یو منټ ورکوم هغه 10 روپۍ کې اداره کنټینیو نو دې سره مونږ لک په ټایم مینجمنت کې لک خيو او په ټایم باندې کلاس ته راځو دا یو سیستم ډیولپ کولی نو هاو یو کین انسپایر د ادر تر څو پورې چې تاسو به پاره باندې په خپل عمل نه کین یو کین ناٹ انسپایر ادر خلک نشي انسپایر کوله او چې سوې او هغه کین دین یو کین انسپایر ادر ځکه بیا پښتانه وي یو څه او خرڅي بل څه تاسو وایي کنه خدای درته معفو کی بیا قصې ګډي وډي شنو انسپیریشن does not mean you have better dress you have a better living rooms you have car you have this and that no this is not a source of inspiration that for the time being khalaq dokaki for this is not the source of inspiration the source of inspiration is only one thing that is when you say something and you do or the same thing you can inspire others چې تاسو او په هغه عمل کې definitely به هلک انسپایر کیږي نو د لیډرشپ درېمه کوالټي سره to inspire others نو دې چې سوي کوم ویژن دی ابا شیر کوي پای باندې په خپل عمل کوي نو الا به خلک انسپایر کولی شي د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي